زه خاص کوم د مردان راغلي میلمنو ته د نوموړي شاعر او نعتخوان سراج الحق سراج صاحب شاگرد عبید الرحمن او د هغه ملګري حافظ سعدالله جان صاحب ته خاص کوم چې راشي او یو نعت شریف وړاندې کړي. اے عقل دې پکلو کې اعلی کله کله دې پکلو کې اعلی کله کوم چې دې د پاک رسول الله کله کوم چې دې د پاک رسول الله کله کله دې پکلو کې اعلی کله کله دې پکلو کې اعلی کله کوم چې دې د پاک رسول الله کله کوم چې دې د پاک رسول الله کله کار د شان شوکت پکې اوسې چې مې پاک نبی حضرت پکې یا کار د شان شوکت پکې اوسې چې پاک نبی حضرت پکې یا اوسې چې پاک نبی حضرت پکې راشد دارانو درات پکې وګور دې ریاض الجنت پکې یا راشد دارانو درات پکې وګور دې ریاض الجنت پکې وګور دې ریاض الجنت پکې وګور جانان راشد کله وګور جانان راشد کله کوم چې دې د پاک رسول الله کله کوم چې دې د پاک رسول الله کله کله دې پکلو کې اعلی کله کله دې پکلو کې اعلی کله کوم چې دې د پاک رسول الله کله کوم چې دې د پاک رسول الله کله دې تجسپن سپل مالا فضا هر طرف ته د ښکلا 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 یا دل تجسپن سپل ما حولا فضا هر طرف ته د ښکلا 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 دا هغه مسکن دی د خیر لاورا وګوره جلوې د ګنبدې خضرا یا دا هغه مسکن دی د خیر لاورا وګوره جلوې د ګنبدې خضرا وګوره جلوې د ګنبدې خضرا دې مې په حضور رڼا رڼا کله دې مې په رڼا رڼا کله کوم چې دې د پاک رسول الله کله کوم چې دې د پاک رسول الله کله کله دې پکلو کې اعلی کله کله دې پکلو کې اعلی کله کوم چې دې د پاک رسول الله کله کوم چې دې د پاک رسول الله کله دې
شاد دعا کله بیا بیا نصیب شاد دعا کله کوم چې د پاک رسول الله کله کوم چې د پاک رسول الله کله د پکلو کې اعلی کله کله د پکلو کې اعلی کله کوم چې د پاک رسول الله کله کوم چې د پاک رسول الله کله خسر